مخفي کامره ورته لګولې ده او له دې ځینه موږ د دې عکاسي کوو چې دغه هلک څه تکلیف لري. خپله د تکلیف له وجې نه کینې ودرېږي. بیچاره اوس وایي چې نه کېږي له مانه درد دی راباندې. نو څه وکړو بس دا زمونږ حال دی. زور نه پوښتنه کوو. ورځم څنګ ته چې پوښتنه وکړم چې اوس په څه حال کې. السلام علیکم. امن څنګه چل دی؟ څنګه ستړی شوې؟ سخت دی. تکلیف دې څنګه دی؟ اوس تکلیف دی؟ مشکلات زیات دي. علاج دې څنګه روان دی؟ اوس څه ښه شوی؟ بیا هم زړه بدوالی کوي، سر در باندې ګرځي، کار در باندې سخت نه دی؟ مکه خو سخت اوس ښه دی، مشکلتونه کار کوي. زه تا دپاره به بل کار پیدا کړم چې هغه لږ سهولت وي. صحیح ده؟ دا کار ته نور مه کوه، په دې سره ته نور هم خرابېږي. صحیح شوه؟ د پاسه. السلام علیکم. دا زمونږ هغه ورور دی چې د زیړي تکلیف یې لرلو. علاج روان دی، خو د دې ورته نور ماشومان چې کوم یو دي هغه هم په زیړي ناروغۍ اخته دي. نن به د دې دا کار همداسې کې پرېږدو، دا به دا کار نور نه کوي او دې دپاره به مونږ نوی کار پیدا کوو چې په دغه بټۍ کې زما وراره هم کار کوي. زه به د دې سپارښتنه ځانګړی په خپل وراره هغه 10,000 روپۍ چې کوم مونږ ستا علاج د خاطر ورکړي، ته به ستا د کورنۍ علاج د خاطر چې کوم 10,000 روپۍ ورکړل شوي دي هغه به روغتون کې هغه ورکوي. ته به داسې چل وکړې، دا 10 نورې واخله. خاص کور د خاطر سودا واخله، کور لپاره کالي واخله، خپل کار ځان لپاره جوړ کړه. نور چې کوم درته نوی کار یې درته وښودلو هغه کار به ښه په صداقت سره کړې. آینده کې که څه مشکل پیدا کېدو بیا ما ته ووایي. دا کله به خپل خولۍ وچولې او همداسې ورسره د دې دا یو مشکل و چې د ملا تکلیف او داسې د زړه زوفتیا ورباندې راتلله. نو د رنګ نه پېژندل کېږي چې هلک ډېر خراب کړی دی. پوښتنه ترې نه کوو چې دا د خپل کار نه اوس راضي دی او که نه دی. وقاص وروره لکه مخکې چې د خښتې څنګه ودرول ما ته تعقیب کړل چې کله د ملا نیوله، کله د خولۍ وچولې، کله د سر نیولو، یعنې زړه باندې زوفتیا هم در باندې راځي. دې کار سره راځي او که مشکل دی؟ مشکل دی، نه شي کولی، سخته ده. بل اسانه کار ته وګورو، کولی شي چې اسانه غوندې کار وي. تکلیف دې مخکې نه اوس ښه شوی دی او که نه؟ ګزاره کوي. موږ به درته کار اسانه کړو، تا ته به ستا وس مطابق به داسې یو کار درته وسپارو چې هغه ته وکولی شي. نو لیدونکو ما تاسو ته یادونه کړې وه چې په دغه بټۍ کې زما وراره هم انچارجي لري چې هغه د مزدورانو مسؤلیت هم په غاړه لري. دغه رول به تاسو ته معرفي کړم. دا نوې څېره چې زما وراره دی، زما د مشر ورور زوی شاکر الله نومیږي. شاکر الله تاسو راشئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو دغه زما وراره شاکر الله نومیږي چې د مشر ورور عارف د هغه زوی دی.
په دغه بټۍ کې دا د مزدورانو انچارجي په غاړه لري. دې ته به زه د دې سپارښتنه درکړم. وروره ته به داسې چل کوې دې دپاره به هغه کار ته پیدا کوې چې دا یې وکولی شي چې دا کار د دې د وس او توان څخه بهر نه وي، اسانه کار وي. د دې مسؤلیت چې دی زه ستا په غاړه اچوم. نو آیا دې دپاره ته کولی شې چې دا خپل مسؤلیت د مزدورانو خپل نور ملګرو سره یا د بټۍ د ټیکادار سره شریک کړي؟ انشاءالله زه کوشش کوم خپل ټیکادار سره خبرې وکړم چې دې ته ښه کار او ښه ضریات ورته دغه برابر کړو. نو چې دا کار ورته برابر کړو نو موږ به هم تا نه ډېره مننه کړو، خوشحاله به یو تا نه، ستا به د زحمت نه هم خوشحاله، ځکه چې دا کورنۍ ما ته تا ښودلې وه، زه خبر نه وم. دا هم یو اجر عظیم دی چې تا لاسته راوړی دی. نو کوشش وکړه ته به د دې ټول خبرې به خپل ټیکادارانو سره شریک کړې او په راتلونکي کې ته به د دې ویډیو به جوړی او موږ سره به شریک کړې. انشاءالله زه به ډېر ژر د دې ویډیو تاسو ته ووایم. نو تر هغې پورې موږ اوس ځو، موږ یو څو پیسې تاسو ته درکوو چې د دې علاج د خاطره تاسو به په مخکې یوسئ. دا 10,000 روپۍ په دا واخله، دا د دې د علاج د خاطره او د کور مصرف د خاطره د صحت خیریه بنسټ لخوا نه دي چې تر څو د دې دغه مشکلات پرې رفع شي او په راتلونکي کې د دې دا مشکلات چې کوم یو دی هغه هم اسانه شي. نو زه به 10 ورځې بعد د دې بیا تپوس درنه کوم چې دې ته د کوم کار برابر کړی او که نه دی کړی. زه به د دې پوښتنه درنه آنلاین کوم. که چېرته آنلاین زمونږ او ستاسو مشکل ختم خو صحیح به وي، او که چېرته نه نو زه بیا خپله راځم، بیا راځم. تر هغې ته خپل